السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو خویندورونو ته سلامونه او مینه. عزیزانو، داسې به مو وایي چې دا سړی څومره روزګار دی، بل کار یې نشته. لکه ځینې خلک ماته میسیجونه کوي چې بل کار نه لري. تاسې باور وکړئ چې د ما په څیر بوخت انسانان به ډېر کم پیدا شي. د تاسو نه ډېر کار کوم، د تاسې نه ډېرې پیسې ګټم، د تاسې نه ډېر ښه کار لرم. تاسې باور وکړئ چې زما خوب پوره نه دی. دا نن زه د سهار د مانځه نه 2 ساعته مخکې پاڅېدلی یم. هله چې لمونځ مې کړی دی، وتلی یم. ماشومان مې ښوونځي ته وړي او د هغې نه وروسته راستون شوی یم، په کار اخته شوی یم او اوس دا دی بیا ماشومانو پسې راغلی یم چې کور ته یې بوځم. نو که تاسې ما ګورئ چې زه په موټر کې ناست یم، ویډیوګانې کوم، دا زما ډېر لوی مجبوریت دی. د یو خوا نه وخت نه لرم، د بل خوا نه زما د خپل قام، د خپل ولس، د خپلې خاورې نه زړه نه صبرېږي. زه غواړم چې خپل اندونه، خپل فکر، خپل درد د تاسو شریک کړم او تاسو ته ووایم چې زه د تاسې سره یم. په درد مو دردمن، په غم مو غمجن، په منډو کې در سره یو ځای، په نصیحتونو کې در سره یو ځای، په ښه کارونو کې در سره ملاتړی او په بدو کارونو کې در سره مشت و ګریوان یم چې دا مه کوئ. نو دا زما مجبوریتونه دي، بله څه خبره نشته. که څه هم ډېر خلک وایي چې ځان مشهوره، هېڅ اړتیا ورته نه لرم. مشهورتیا دپاره خو هغه څوک اړتیا لري چې پیسو ته اړتیا ولري، په هغې پیسې وګټي. هېڅ اړتیا ورته نه لرم. اړتیا ما د خپل قام، د خپل ملت، د خپل ولس سوکالي ده، خوشحالي ده، د دردونو د غمونو نه خلاصېدل دي، خپله خاوره آبادېدل دي. ډېر راته بیا وایي چې که نرې ته راشه او په خپله خاوره دا خبرې وکړه. زه بیا وایم چې د ما نه ښه نران لکه تاسو په خپله خاوره پراته یې، خو خوله مو پټه بنده. نو زه خو د تاسو نه زیات باتور نه یم. آیا تاسو نه غواړئ چې د وخت نه ګټه واخلم، د مسافرۍ نه ګټه واخلم او هغه څه چې تاسو یې نشئ ویلی زه یې ووایم؟ عزیزانو، نه غواړم چې مخکې لاړ شم. په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو بریا ده، په یووالي کې مو چې دی سوکالي ده. او په یووالي کې هر څه لاسته راوړی شي، د دنیا او د عقبه ګټې لاسته راوړی شي، خو چې سره یو وي، یو بل وزغمئ، یو بل نه قربان شئ، یو د بل قدر وکړئ، یو د بل ضروریات وپېژنئ، یو د بل مالونه لکه ژوي مه خورئ. سره د مسلمانۍ، سره د انسانیت، سره د مسلمانۍ، سره د سره د پوهې، سره د علم، سره د 5 وخته منځونو، د قرآن د تلاوت، د ذکر، یو بل داسې خورئ لکه د بل کلي سپي. نو دا کارونه مه کوئ، ژوندي اوسئ.
آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ الله.